الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. زما عزتمندو او قابل احترام مشران ورونو او زما دینی خویندو او کوم دوستان چې موږ په دې ژوندۍ بڼه باندې دي، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بعد السلام نه د الله سبحانه وتعالى شکر ادا کوو چې رب العالمین موږ او تاسو په خپل عبادت خانه کې رايوځای کړو. رب العالمین دې موږ او تاسو ته همیشه دغه صحتمندي او دغه توانایي په نصیب کړي. کوم دوستان چې دې عظیم عبادت نه محروم دي، مریضان دي، رب العالمین دې هغې له شفای کامله عاجله ورکړي. او کوم خلق چې غفلت کې پراته دي عظیم عبادت نه، رب العالمین دې هغې ته نیکۍ هدایت وکړي. زما عزتمندو څنګه چې هره جمعه تاسو ته په یو موضوع باندې مخاطب کېږم، د خپل ځان د فایدې دپاره او ستاسو د فایدې دپاره په یو مختصره موضوع باندې وضاحت کوو. نن به انشاء الله تعالی هم تاسو ته مخاطب کېږم په یو موضوع باندې چې هغه حقوق الزوجین په باره کې چې د خاوند حق په دې زنانه باندې او د زنانه حق په دې خاوند باندې دا یو ضروري مسله ده او د وخته موږ تاسو ټول ضرورت لرو دې مسلې ته، او د دې وضاحت پکار دی د قرآن او د حدیث په رڼا کې چې هر انسان په دې باندې پوه شي. ولې که په دې مسله باندې پوه نه شو نو ډېره زیاته حق تلفي به وشي او ډېر زیات مشکلات او پریشانۍ به را پیدا شي. زما عزتمندو یو آیات چې ما ستاسو په وړاندې تلاوت کړ، په دې آیات کې الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته فرمایي چې ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم. د الله د نښو نښانونه، د الله د نشانونه یوه نشاني دا ده چې خلق لکم من انفسکم ازواجا، چې ستاسو د نفسونو تاسو ته زنانه را پیدا کړي دي. ستاسو مېرمنې ستاسو د نفس نه الله سبحانه وتعالی را پیدا کړي، ځکه حوا علیه السلام الله سبحانه وتعالی د آدم علیه السلام نه را پیدا کړله. او دا د څه دپاره الله سبحانه وتعالی په دې آیت کې فرمایي لتسکنو الیها، چې دا خاوند او مېرمن دا د یو بل نه سکون حاصل کړي. وجعل بینکم موده ورحمه، او ستاسو په مابین کې همدردي او محبت دا قایم کړي. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې په دې آیات کې د فکر کوونکو دپاره ډېرې لویې نشانې دي، چې څوک په دې باندې فکر وکړي نو په دې کې ډېره لویه نشاني پرته ده. زما عزتمندو عقلمن انسان همیشه هغه د هر کس حق ادا کوي، او دا د دې مسلمان شان هم دا دی چې هغه د هر کس حق ادا کوي. ناپوه انسان هغه د هیڅ کس حق نه ادا کوي، او عقلمن انسان، پوه انسان، هوښیار انسان هغه به په دې تمامو حقوقو کې مساوات او برابري ساتي. که هغه د والدینو حق دی، د مور او پلار حقوق دي، او که هغه د مېرمنې حقوق دي، که هغه د اولاد حقوق دي، نو په دې تمامو کې هغه مساوات او برابري ساتي. دا نه چې د والدینو د حق دپاره، د مور او پلار د حق دپاره د مېرمنې حق هغې کې حق تلفي وشي او د هغې حق پامال شي، یا د دې مېرمنې په حق کې په هغې کې د والدینو د حق تلفي وشي او د هغې حق پکې پامال شي. بعضې اوقاتو کې انسان د والدینو سره محبت کوي، د هغې احترام او د هغې عزت په خپل ځای باندې، لیکن دا محبت او دا احترام به په دومره حد کې وي چې په هغې کې د مېرمنې حق پامال نشي. بعضې خلک د واده نه بعد بدل شي، هغه د خپلې مېرمنې سره دومره محبت او دومره احترام د هغې کوي چې په هغې کې د والدینو حق پامال شي. بلکې هوښیار انسان، عقلمن انسان او پوه انسان هغه په دې حقوقو کې مساوات او برابري دا قایموي. دا د یو عقلمن نارینه زنانه د هغې صفت دی چې په داسې حقوقو کې مساوات برابر وساتي. زما عزتمندو الله سبحانه وتعالی په اسلام کې د زنانه له ډېر لوی مقام ورکړی دی. په اسلام کې الله سبحانه وتعالی د زنانه له ډېر عزت او احترام ورکړی دی. ولې ورکړی دی؟ که موږ او تاسو وګورو په دې دنیا کې څومره لوی خلک چې موږ او تاسو وینو، بادشاهان، وزیران، علما، امامان، مجتهدین، محدثین، فقها، مشایخ، دا تمام د زنانه د لاسه وجود ته راغلي دي. هغه که ډاکټران دي، هغه که انجینران دي، هغه که تاجران دي، هغه که هر څوک دي،
هغه الله سبحانه وتعالی د دې زنانه په واسطه باندې دنیا ته راوستي دي. نو زنانه دا په دنیا کې ډېر لوی مقام لري. حتی انبیا او پیغمبران هغه هم الله سبحانه وتعالی دې زنانو نه پیدا کړي دي. نو زنانه دا یو ډېر لوی مقام لري. بیا زما عزتمندو د یو خوشحاله فامیل دپاره، د یو خوشحاله کورنۍ دپاره، د یو خوشحاله ژوند او زندګۍ دپاره دا ضروري دي چې خاوند او مېرمن د یو بل حقوق وپېژني. که چېرې هغې د یو بل حقوق ونه پېژني نو بیا به پریشاني راشي، مصیبتونه به راشي، جنجالونه به را پیدا شي. ځکه دا خاوند او مېرمن دا په دې کور کې دواړه یو بنیادي ستنې دي، بنیادي ستون. دا داسې یو ستنې دي که چېرې د دې منځ کې قرار پاتې نه شي نو دا کور او دا زندګي او دا فامیل به پاتې نه شي. نو د دې په منځ کې هغه قراروالی، هغه استحکام دا ډېر ضروري دی په دې دواړو ستنو کې د خاوند او مېرمن. که چېرې دوی د یو بل حقوق وپېژني نو بیا به هلته خوشحالي راشي هغه فامیل کې. هلته به بیا یو خوشحاله زندګي به مخې ته روانوي. او که د یو بل حق یې پامال کړل نو بیا به هلته خوشحاله زندګي نه وي، بیا به د هغه کور نه جهنم جوړ شي. بیا به هلته د هغه ژوند نه به هغه زندګۍ نه بیا جهنم جوړ شي، ولو که دا د خوشحاله نه خوشحاله ځای کې اوسېږي. نو دې د وجې نه په بعضې اوقاتو کې، اکثر اوقاتو کې زنانه دا فکر کوي چې زما حق دی، زما حقوق دي، زه چې څه وایم دا صحیح دي، بس ما څه ویلي دغه به منلی کېږي، د دې نه بغیر نور هېڅ هم نه منلی کېږي. بلکې هغې ته دا معلومات نشته چې ستا د خاوند هم په تا باندې څه حقوق دي. او بعضې اوقاتو کې خاوند دا فیصله وکړي چې زه څه وایم بس زه رئیس جمهور یم او ما چې څه وویلې زما خبره بالکل صحیح ده، نور دې پکې څو خبرې نه کوي. دا خبره د هغه غلطه ده. بلکې دلته یو بل حقوقو ته کتل پکار دي چې زما د مېرمنې څومره حق دی او زما څومره حق دی. هغې دپاره الله سبحانه وتعالی حدود ښودلي دي. د هغه حدودو مطابق که دا دواړه روان شي نو انشاء الله تعالی هېڅکله په ژوند کې مشکلات او پریشاني را نه شي، جنجال به واقع نه شي. درېیم کس ته او څلورم او پنځم کس ته به ضرورت پیدا نه شي. د دې د وجې نه زما عزتمندو یو جمعه مخکې موږ د بالغ اولاد نکاح کول په هغې باندې موږ وضاحت وکړو. بیا تېره جمعه موږ د اولاد د نافرمانۍ اسباب چې څه وجه چې اولاد نافرمانه کېږي د هغې دپاره تقریبا موږ 10 اسباب ذکر کړل چې 10 وجې دي، 10 اسباب دي که په هغې کې والدین کوتاهي وکړي نو د اولاد نافرمانه کېږي. نن به انشاء الله تعالی هغه حق چې الله سبحانه وتعالی په دې زنانه باندې لازم کړی دی، د خاوند حق په دې زنانه باندې، هغې ته د خاوند حق ویل کېږي. او الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي وعلیهن ولهن مثل الذي علیهن. وی په دې دواړو باندې دغه شان حقوق دي، څنګه چې د خاوند حقوق دي دغه شان په دې زنانه باندې حقوق دي. ولهن مثل الذي علیهن. او دې ته حقوق الزوجین ویل کېږي، د ښځې او د خاوند حقوق. که چېرې په دغه حقوقو کې کوتاهي وشي یا د خاوند دغه حقوق کې کوتاهي وکړي او یا د زنانه هغه په دې حقوقو کې کوتاهي وکړي نو څه به کېږي؟ نو بیا واوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات او دغه فرمان. د الله پیغمبر فرمایي واطلعت في الجنه فرأيت اكثر من اهل الفقراء. د الله پیغمبر فرمایي ما جنت کې ولیدل چې زیات تعداد باندې په هغې کې فقراء خلک موجود وو، زیات په دې جنت کې فقراء خلک موجود وو. واطلعت على النار فرأيت فاكثر من اهل النساء. وی ما جهنم ولیدل چې په هغې کې زیات تعداد باندې زنانه وي، زیات تعداد باندې په جهنم کې زنانه وي. یا رسول الله دا ولې زیات تعداد د زنانو په جهنم کې وو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دی څو وجونه، یو دا چې تکثرن اللعن وتکفرن العشیر. د هغې وجه دا ده چې زنانه د هغې حوصله کموي، حوصله کموي، زر غوسه کېږي، زر پکارېږي او دا لعنتونه ډېر زیات کوي، لعنتونه. وی د لعنتونو په وجه باندې. او بل دا وتکفرن العشیر، د خپل خاوند ناشکري کوي. په معمولي خبره باندې خاوند سره بدسلوکي او د هغې سره بدزباني کوي، د خپل خاوند ناشکري کوي. خاوند ستړی ستومانه بهر نه راشي، د کار مزدورۍ نه راشي او د زنانه دا خبره وي چې فلاني سړي خپلې مېرمنې ته څومره اهمیت ورکړی دی، فلاني خپلې مېرمنې له دا وکړله هغه وکړله، تا خو هېڅ هم ونه کړل، تا خو زموږ دپاره هېڅ هم ونه کړل. همیشه د خپل خاوند ناشکري کوي. بلکې یو هوښیاره زنانه او عقلمنده زنانه هغه به هېڅکله په دې معمولي عمل باندې ځان د جهنم مستحق نه کړي، بلکې همیشه به د خپل خاوند شکرګزاره اوسېږي. مؤمنه او عقلمنده زنانه همیشه د خپل خاوند
د هغې عزت او احترام کوي، د هغې سره بدسلوکي نه کوي، د هغې سره بدزباني نه کوي. نو د الله پیغمبر وفرمیل چې لویه وجه دا ده چې زنانه یو لعنتونه ډېر کوي او یو د خپل خاوند ناشکري کوي. هر څومره چې دا خاوند د خپل وس مطابق هغې سره خیر ښېګڼه وکړي او هغې ته خیر ور ورسوي، بیا مته وایي تا زما لپاره هېڅ هم نه دي کړي، دا زما دپاره نو دا یو ناشکري ده. بلکې زنانو له پکار دی چې داسې ناشکري د خاوندانو ونه کړي او د خاوندانو سره بدسلوکي کول، بدزباني کول، په دې باندې الله سبحانه وتعالی سخت ناراضه کېږي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی کله چې یو خاوند د مېرمنې نه د شرعي حاجت د هغې تقاضا وکړي او دا د دې خاوند سره بدسلوکي او بدزباني وکړي او دا خاوند ناراضه وده شي او د هغې نه جدا وده شي، وی الله سبحانه وتعالی د دې زنانه نه تر هغه دې زنانه ته سخت په غوسه دی او تر هغې پورې ناراضه دی تر څو پورې چې دا زنانه خپل خاوند راضي نه کړي. او حتی د اسمان ملائکې د الله پیغمبر فرمایي چې دې زنانه ته بددعا کوي، د اسمان ملائکې دې زنانه ته بددعا کوي. ولې دومره سخت زجر؟ دې د وجې نه په دې سره د کور ماحول خرابېږي، په دې سره هغه فامیلي ژوند خرابېږي. کله چې د یو نارینه د هغې شرعي تقاضا شرعي حاجت په خپل کور کې پوره نه شي نو په معاشره کې فسادات او جنجالونه او مشکلات را پیدا کېږي. نو دې د وجې نه سخت زجر ذکر کړی زنانه لپاره که چیرې داسې حالات راشي او زنانه د خاوند سره بدسلوکي او بدزباني وکړي نو الله سبحانه وتعالی د ده نه ناراضه دی او حتی چې د اسمان ملائک دې ته بددعا کوي. دا څومره لویه بدبختي ده. نو په دې کې احتیاط کول پکار دی. یو بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی ثلاثة لا يقبل الله له صلاة ولا ترفع له الى السماء حسنه. الله پیغمبر فرمای چې درې کسان دي چې الله سبحانه وتعالی د هغه مونځ نه قبلوي. مونځ څومره لوی عبادت دی، څومره عظیم عبادت دی. مونځ الله سبحانه وتعالی نه قبلوي او چې نیکي وکړي نیکي اسمان ته نه خیږي. ولا ترفع الى السماء حسنه، نیکی اسمان طرف ته نه خیږي. عمل کوي عمل الله سبحانه وتعالی نه قبلوي، نیکی کوي نیکی اسمان طرف ته نه خیږي. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به څوک دي؟ نو د الله پیغمبر فرمایي چې په هغه دریو کسانو کې یو څوک دي والمرأة ساخط علیها زوجها حتی یرضى. یو هغه زنانه چې هغې خپل خاوند د هغې نه ناراضه دی، د هغې سره بدسلوکي کړې ده، د هغې سره بدزباني کړې ده او دا خاوند یې خفه کړی دی او دا د هغې نه ناراضه دی. الله سبحانه وتعالی یې مونځ نه قبلوي او نیکي اسمان ته نه خیږي حتی یرضى، تر څو پورې چې د خپل خاوند راضي نه کړي. دومره الله سبحانه وتعالی په دې معامله کې خفه کېږي. ولې چې د کور کې جنجالونه را پیدا شي دا ډېر مشکلات را پیدا کېږي. نو دې د وجې نه په دې باندې سخت وعید دی، الله خفه کېږي په دې باندې. مونځ الله نه قبلوي، نیکي الله سبحانه وتعالی نه اخلي. ولې نه اخلي؟ دې د وجې نه چې هغې خپل خاوند ناراضه کړی دی، خپل خاوند یې خفه کړی دی. یو بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی اول ما تسأل یوم القیامة عن المرأة عن صلاتها وبعلها. د قیامت په ورځ باندې چې زنانه سره اول حساب کېږي نو هغه به د مونځ په باره کې کېږي چې د مونځ احوال څنګه و، د مونځ حالات څنګه و، دا مونځ په څه شي کې قضا شو. او دویم د زنانه سره چې حساب کېږي هغه به د خاوند د حقوقو باره کې به حساب کېږي. ستا د خاوند سره رویه څنګه و، د هغې سره د اخلاق څنګه و. دې زنانه سره به د خاوند د مونځ په باره کې او د خاوند د حقوقو په باره کې به اول سوال کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو زنانه لپاره دا جایز نه دي چې د هغې خاوند په کور کې وي، خاوند یې شاهد وي او دا نفلي روزي نیسي، دا نفلي روزي نیسي. روزه نیول دا ډېر عظیم عبادت دی، لیکن د الله پیغمبر فرمایي چې بعضې اوقاتو کې خاوندان مصروف وي یا په سفر باندې تللی وي او هغه په کور کې موجود دی او زنانه نفل روزي شروع کړي. نو دې د وجې نه د خاوند حق مقدم کړی دی چې دا د خاوند سره مشوره وکړي، د هغې نه د اجازه واخلي، بیا دا نفلي روزي ونیسي. د الله پیغمبر فرمایي وایي که چېرې د الله نه ما سوا د الله نه ما سوا بل چا ته د سجدې اجازه وي، چې بل چا ته سجده روا وي چې انسان سجده کولی شوی، نو د الله پیغمبر فرمایي چې ما به زنانو ته امر کړی وی چې ان تسجد لزوجتها، لامرته ان تسجد لزوجتها. ما به هغې ته امر کړی وی، هر زنانه ته به مې ویلی وی چې خپل خاوند ته سجده وکړه. دومره د خاوند د حق مقدم دی چې په دې باندې زنانه فکر وکړي. حسین بن محسن د هغې عمه
د یو زنانه ده هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم لراله دغه زنانه فرمایي چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغلم او د دینی مسلې معلومات مې کوو وی دغه دینی مسلې معلومات مې موږ به د الله پیغمبر سره د خپل خاون یو خبره شریکه کړله نو د الله پیغمبر ما ته وفرمایي چې خپل ځان ته وګوره انه جنتک وانه نارک دغه خاون ستا دپاره جنت هم دی او دا خاون ستا دپاره جهنم هم دی ځان ته دې وګوره که دې خاون سره ته ښه سلوک وکړې او د هغې اطاعت وکړې نو الله سبحانه وتعالی به تا جنت ته داخله کړي او که دې خاون سره بدسلوکي وکړي او د هغې سره بدزباني وکړي نو د هغې په ذریعه به الله سبحانه وتعالی تا جهنم ته داخله کړي انه جنتک وانه نارک ستا دپاره جهنم هم دی او ستا دپاره جنت هم دی ځان سره په دې باندې غور او فکر وکړه هغه زنانه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایي ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها یو ورځ زنانو ته مخاطب شو یا معاشر النساء و ای زنانو لو تعلمت بحق ازواجكن عليكن تمسه الغبار على قدم زوجها ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها یو ورځ زنانو ته مخاطب شوی ویلي چې ما دومره حقوق د دې خاون په باره کې اورېدلي دي که چېرې تاسو د خپلو خاوندانو د حقوق نه خبر شئ چې په تاسو باندې ستاسو د خاوندانو څومره حقوق دي وی والله تاسو به په خپل لاسونو باندې د هغې د خپو ګرد او غبار پاک کړئ ځکه د دې خاون په ذریعه باندې ته جنت ته هم رسېږي او د دې خاون په ذریعه باندې ته جهنم ته هم رسېږي زما عزتمندو د یو خوشحاله فامیل دپاره د یو خوشحاله کورنۍ دپاره د خوشحاله ژوند دپاره څه شي ضروري دي د یو بل حقوق پېژندل چې خاون د ښځې حقوق وپېژني او ښځه هغه د دې خاون حقوق وپېژني نو که چېرې دا حقوق ونه پېژندلی شي خسر الدنیا والآخره دنیا هم برباد او آخرت هم برباد دی ځکه دنیا نه که د خوشحاله کور کې انسان اوسیږي او خوشحاله زندگی او د خاون او د مېرمن په منځ کې جنجال راشي هغه بیا په جهنم باندې بدلی شي او په آخرت کې هم الله سبحانه وتعالی ناراضه خفه ولې چې د یو بل حقوق یې نه دي ادا کړي په آخرت کې هم الله سبحانه وتعالی ناراضه او دنیا کې هم چې کوم دی هغه زندگی هغه د اور په شانتي شي خسر الدنیا والآخره او که چېرې په دنیا کې د یو بل حقوق ادا کړی شي د یو بل عزت او احترام وکړی شي نو بیا به دا دنیا دا کور به هم خوشحاله وي هغه فامیل به هم خوشحاله وي هغه ژوند او زندگی به هم خوشحاله وي او په آخرت کې هم چې الله سبحانه وتعالی راضي وي د دنیا کامیابي او د آخرت کامیابي هغه هم په دې دوه خبرو کې ده چې خاون او مېرمن د یو بل عزت او احترام کول او د یو بل حقوق پېژندل دې د وجې نه ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی د الله پیغمبر وفرمایل ان امرأة ماتت وزوجها عنها راض فقد دخل الجنة رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې یو زنانه وفات شي او د هغې خاوند د هغې نه راضي و وی دا زنانه به الله سبحانه وتعالی جنت ته داخله کړي الله سبحانه وتعالی د یو زنانه لپاره آسان اعمال یو څو اعمال دي چې زنانه فقط د هغې پابندي وکړي الله سبحانه وتعالی ورته جنت نصیب کوي یو څو اعمال د الله پیغمبر فرمای اذا صلى خمسها کله چې زنانه د پنځو منځونو پابند وه دا پنځه منځونه د په پابندۍ سره ادا کول وصامت شهرها او د رمضان روزې د په پابندۍ سره نیولې وحفظت فرجها او د خپل عزت او د خپل ناموس د هغې حفاظت وکړي یو زنانه واطاعت بعلها او د خپل خاون اطاعت وکړي د هغې سره ښه سلوک وکړي نو فلتدخل من ابواب الجنه دا زنانه د قیامت په ورځ باندې د جنت د اتو دروازو نه په کومه دروازه باندې داخليږي دا به داخلي شي چې فقط د یو څو کارونو اهتمام وکړي هغه د مونځ پابندي د روزې پابندي او د خپل عزت د هغې حفاظت کول او د خپل خاون د هغې اطاعت کول نو د قیامت په ورځ باندې د جنت د اتو دروازو نه چې په کومه دروازه باندې دا زنانه وغواړي په هغې باندې به داخلي شي دا څومره لوی اکرام دی چې یو زنانه په قدر یو څو شیانو اهتمام وکړي الله سبحانه وتعالی د هغې دپاره د جنت تمامې دروازې خلاصې پرېږدي چې کومه دروازه د دې خوښه وي په هغې جنت ته داخلي شي زما عزتمندو الله سبحانه وتعالی په بعضې اوقاتو کې د خپلو بندګانو ته په نظر د رحمت سره ګوري بعضې اوقاتو کې په بعضې اعمالو باندې رب العالمین د خپلو بندګانو ته د خوشحالۍ په نظر ګوري په نظر د رحمت سره ګوري
او چې الله سبحانه وتعالی یو کس ته په نظر د رحمت سره وګوري دا به څومره خوشبخت انسانان وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کله چې یو خاوند کور ته داخل شي، خاوند کور ته داخل شي او دا د خپل میرمن وویني او دی خوشحاله شي او د هغه خوشحالۍ نه دی په نظر د رحمت باندې د خپل میرمنې ته وګوري او دا میرمن دا خپل خاوند ته په نظر د رحمت او په محبت سره وګوري، وی الله سبحانه وتعالی دې دوانو ته په نظر د رحمت سره ګوري. الله سبحانه وتعالی دې دوانو ته په نظر د رحمت سره ګوري. بعضې اوقاتو کې زما عزتمندو زنانه هغه د محسوس محفلونو دپاره ارایش کوي. کله چې یو محسوس محفل وي، واده وي، نو د هغې دپاره ارایش کوي او ځان تیار کړي. بلکې زنانه دپاره دا افضل دی او دا مستحب دی چې هغه د خپل خاوند دپاره ارایش وکړي. لیکن متاسفانه زنانه په کورونو کې ارایش نه کوي خپل خاوند ته، چې کله یو مخصوص محفل ته ځي په هغه ورځ باندې دی ارایش کوي. بس خاوند سره چې کینی د دنیا تمام مرضونه، د تمام دنیا تشویشونه، فکرونه، جنجالونه دغه وي، او چې په کومه ورځ محفل ته ځي په هغه ورځ باندې ښه تازه شي. دا صحیح طریقه نه ده، بلکې د یو زنانه دپاره دا مستحب طریقه ده چې هغه د خپل خاوند دپاره همیشه ارایش وکړي. ځکه چې خاوند کور ته داخل شي او دا د خپل میرمنې ته وګوري او دی خوشحاله شي او دا هغې ته په نظر د محبت باندې وګوري او دا میرمن د خاوند ته په نظر د محبت باندې وګوري، نو دا څومره خوشبخته انسانان دي چې الله سبحانه وتعالی دوی ته په نظر د رحمت باندې ګوري. دا څومره خوشبخته خاوند او میرمن دي چې الله سبحانه وتعالی دوی ته په نظر د رحمت باندې ګوري. دا څومره خوشبخته بندگان دي چې رب العالمین دوی ته په نظر د رحمت باندې ګوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله تاسو خپل کورونو ته داخليږئ نو په آدابو باندې داخليدل پکار دي. اکثر زموږ مسلمانان چې کورونو ته داخليږي په داسې شور او په داسې جنجال باندې داخل شي، دا فلانه هغه تمام آداب هغه چې کوم دی په عمل کړي، بلکې په آدابو باندې داخليدل خپل کورونو ته، سلام کول او د سلام نه بعد بیا په یو موضوع باندې خبرې کول. په جنگ او په غصه او په جنجال باندې کورونو ته داخليدل دا د سنت او د آدابو نه خلاف دي. دې د وجې نه زما عزتمندو د خاوند او میرمن په مابین کې اتفاق او اتحاد د دې دپاره ضروري څه شی دی؟ محبت. د دې دپاره ضروري څه شی دی؟ خوش طبیعتي، خوش مزاجي. چې کله د خاوند په میرمن په مابین کې خوش مزاجي، خوش طبیعتي او محبت نو د هغې په مابین کې بیا اتفاق او اتحاد قایم وي. د خپلو میرمنو سره خوش طبیعتي کول، همیشه داسې نه دي کېناستېدل چې بس تندی او سخت مزاج انسان ناست وي او د دنیا تمام تکلیفونه دې کور ته راوړي او تا سره وخت نه چې لږ خوش مزاجي وکړي، لږ خوش طبیعتي وکړي، لږې خبرې وکړي، خپل غمونه دې بار کړي د دنیا غمونه دې کور ته راوړي دي، نو لازما دا میرمن تنګېږي، لازما تا سره خفه کېږي. نو لږ د دې د وجې نه د الله پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ورځې په سفر باندې روان و، ګوره دې خوش مزاجي او دې خوش طبیعتي ته ښه فکر وکړئ. د الله پیغمبر په سفر باندې روان دی، خپله میرمن هم ورسره ده، عایشه رضی الله تعالی عنها. رسول الله صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین ته وایي ما سره په منډه باندې مسابقه وکړه. د الله پیغمبر د خپلې بیبي سره په منډه باندې مسابقه کوي. نو ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي دا مسابقه ما ویوړله، رسول الله صلی الله علیه وسلم شاته پاتې شو، دا ما سبقت حاصل کړه په دغه منډه باندې. وایي چې څه موده تېره شوله، یو څه موده بعد بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نه خواهش وکړو چې عایشه بیا راځه چې په منډه باندې مسابقه وکړو. د الله پیغمبر د دغه خوش مزاجۍ او د دغه خوش طبیعتي دپاره د خپل میرمن سره د منډې مسابقه کوي. او دې ځل عایشه رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ما نه سبقت حاصل کړ او زه شاته پاتې شوم. وجه دا وه چې زما وزن په دې وخت کې زیات شوی او رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل چې دا د هغه مخکې مسابقې د هغې بدل شو چې ما تاله خلاص کړو. نو یو خاوند له پکار دی چې هغې کې خوش طبیعتي، خوش مزاجي موجود وي. د زنانه تعریف کول، د هغې توصیف کول په دې باندې ته نه ګناهګارېږي چې ته یو زنانه ته ویې، میرمن ته ویې چې ته د دې مهتاب او د دې سپوږمۍ نه هم ته ښایستې. په دې باندې یو مشهوره واقعه تېره شوې ده. موسی بن عیسی دا د ابو جعفر منصور د هغې په دربار کې یو کس و. هغې ورځې راغې، خلیفه ته ویلې چې ډېر سخته شپه تېره شوله او ډېر زیات خفه یم. ویل یو عجیبه واقعه وشوه. ویل څنګه واقع وشوه؟ بېګاه د خپل میرمنې سره ناست وم او موږ دغه د دې سپوږمۍ د دې مهتاب ننداره م کوله او په دغه وخت کې ما د خپلې میرمنې ته وایي دا الفاظ د خولې نه ووتل: انت طالق ثلاثه لم تكوني احسن من القمر.
ما د خپلې مېرمنې ته وویلې که چېرې ته د مهتاب د سپوږمۍ نه ښایسته نه نو ته په ما باندې 3 کرته طلاق یې. ما دا الفاظ د خپلې مېرمنې ته ویلي دي. فورا زما مېرمن د ما نه جدا شوله، خلوت کې کېناستېدله او زه هم تمامه شپه باندې خفه وم چې مهتاب خو ډېر ښایسته دی، دا سپوږمۍ خو ډېره ښایسته ده، د هغې نه څوک ښایسته کېدی شي. او ما دا الفاظ کړي دي. او دا په طلاق مسله کې دې ته صریح الفاظ ویل کېږي. په صریح الفاظو باندې خلیفه هغه فقها راغونډ کړل، فقها یې راجمع کړل چې اوس فتوه تلاش کړي دې دپاره چې دا طلاق واقع شوی دی او که نه. نو په دې وخت کې نو فقهاو خو دا نظر و چې صریح الفاظ هغه ویلی شوي دي او طلاق اوس راغی. هغه بېل اختلافي مسله ده چې طلاق رجعي دی او که طلاق مطلق دی. لیکن په دې کې اوس فقها دا وایي چې طلاق واقع شوی دی. نو امام یوسف رحمه الله دا د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد دی. هغه چې په دې وخت کې راغی هغه هم دې مسلې کې هغه ته هم رجوع شوی وه. نو هغه ورته وویلې، هغه سورة تین تلاوت کړه، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. الله سبحانه وتعالی هغه وفرمایل چې الله سبحانه وتعالی په دې صورت کې فرمایي 3 قسمونه الله کړي دي او د 3 قسمونو نه بعد الله سبحانه وتعالی فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې په تمام مخلوق کې موږ بهترین د انسان پیدا کړی دی. دا احسن تقویم دی د انسان پر تمام مخلوق کې، چې تمام مخلوق نه انسان اشرف المخلوقات دی او انسان تقویم او د هغې تخلیق په احسن باندې شوی دی. نو دې د وجې نه د سپوږمۍ نه او د مهتاب نه هم د انسان خوبصورته دی او ښایسته دی. نو فقها په دې باندې چوپ پاتې شو او اعتراض یې ونه کړ. نو دې د وجې نه که یو مېرمنې ته څوک دا ووایي چې ته د مهتاب او د سپوږمۍ نه هم ښایسته یې نو ته په دې باندې نه ګناهګارېږي. زما عزتمندو په یو کور کې په یو فامیل کې په هغې کې خوشحالي په ښه موټر سره نه راځي، په ښه اسبابو سره نه راځي، په ښه طعام او په ښه لباس سره نه راځي تر څو پورې چې د خاوند او د مېرمن په زړه کې یو بل دپاره همدردي نه وي او په لفظونو کې نرمي نه وي، په مخ باندې خندا او مسکا نه وي او احساسات او جذبات کنټرول نه وي. چې کله دا احساسات او جذبات دا کنټرول نه وي نو په دې شیانو باندې خوشحالي نه راځي. د خوشحاله فامیل، د خوشحاله ژوند، د خوشحاله کورنۍ دپاره دا خبرې ضروري دي چې هلته احساسات او جذبات هغه کنټرول وي، په مخ باندې خندا او مسکا وي، په لفظونو کې نرمي وي. نو هله به هلته خوشحالي راشي، په زړونو کې د یو بل سره همدردي وي. الله سبحانه وتعالی چې دغه آیات ما تلاوت کړ په ابتدا کې الله سبحانه وتعالی فرمایي ومن آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا لتسکنوا. دې کې 3 لفظونه دي، لتسکنوا، موده ورحمه. لتسکنوا الله سبحانه وتعالی فرمایي کله چې تاسو خاوند او مېرمن شولې نو تاسو به د یو بل نه سکون حاصل کړئ. نو کله چې تاسو خاوند او مېرمن شولې بیا به نه وي چې هلته به جنګونه او بحثونه وي او هلته به بیا شورونه وي او داسې جنجالونه چې 3 او 4 نفر به راځي. لتسکنو هلته به تاسو د یو بل نه سکون حاصلوئ. موده هلته به رحمت وي، هلته به همدردي وي. ورحمه او هلته به احترام وي، هلته به الفت او محبت وي. موده، الفت او محبت او رحمه د یو بل سره همدردي. چې کله خاوند او مېرمن د یو بل بشري غلطیانې هغه معاف کړي او دیني غلطیانو کې د یو بل اصلاح وکړي. بشري غلطیانې معاف کول او په دیني غلطیانو کې د یو بل اصلاح کول، نو په هلته بیا خوشحالي راځي او هلته به بیا دا جنجالونه او دا بحثونه نه وي. الله سبحانه وتعالی پرې څو خبرو مال هم د عمل کولو توفیق راکړي تاسو نه هم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دا د سبا د ذکر د خورت باندې د ضروري اعلان دار چې زموږ ستاسو ورور دی په دې مسجد کې فاتحه نیولې ده، سید حکیم شاه د هغې خوا کې وفات شوی ده.